السلام علیکم دوستانو. نن د افغانستان او د زمبابوې په اړه معلومات درکوم. دواړو هیوادونو څومره ټیسټ سیالۍ کړې دي، څو یې ګټلې دي، څو یې بایللې دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زمبابوې ترمنځ 6 ورځې وروسته د مارچ په 2 نیټه د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ پیل شي. دلته د دواړو لوبډلو د ټیسټ تاریخچې په اړه لنډ معلومات درکوم. زمبابوې په 1992 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا ICC سره خپل د اسوسییټ یا هم دویمه درجه ممبرشپ ثبت کړ. په 1992 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا سره د یو بشپړ غړي هیواد په توګه ثبت شوه. زمبابوې لومړی ټیسټ لوبه په 1992 کال کې د اکتوبر له 13 څخه تر 22 نیټې پورې د هند خلاف د زمبابوې هاریرا لوبغالي کې ترسره کړه. له 1992 کال څخه تر 2020 کال پورې زمبابوې ټول 110 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. یوازې 12 یې ګټلې دي او 8 لوبې یې بایللې دي. 28 بغیر د کومې نتیجې پای ته رسېدلې دي. افغانستان په 2014 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا ICC سره د اسوسییټ یا هم دویمه درجه هیواد په توګه ثبت شو. افغانستان په 2018 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا د بشپړ غړي هیواد په توګه ثبت شو. افغانستان لومړی ټیسټ لوبه په 2018 کال کې د جون له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د هند بنګلور ښار چناسوامي لوبغالي کې ترسره کړ. افغانستان له 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې ټول 4 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې ویسټ انډیز او هندوستان ته یې بایللې دي. همداراز له بنګلادیش او آیرلینډ څخه یې ګټلې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان به په ټیسټ فارمټ کې له زمبابوې سره ولوبېږي. له وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ 40 ورځې او 50 ورځې لوبې ترسره شوې دي، خو ټیسټ سیالۍ کې به دواړو هیوادونو په لومړي ځل یو بل سره مخامخ کیږي. دا و د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د ټیسټ لوبو په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.